جمال بھائی دا د نن ورځ د اسلام آباد ویډیو د تازه ترین نن 31 تاریخ دی د افغانانو چې کوم ټیم واغه نن پوره شوی ده په اسلام آباد کې سرچ اپریشن شروع ده د ډي سي عرفان الله میمن په نگرانی کې دلته تر 1500 زیات د افغان کډوالو کورونه بلډوزر سوي دي مزید هم لګیا دي دا ټول کوشنیان شزي ماشومان دا ټول په روډو باندې ناستي دا وړه وړه ماشومان د دې کورونه وګوره بالکل تر غزا هم زیات اپریشن د اسرائیل په غزا کې به شاید دومره اپریشن نه کړی لکه کم چې دوی دلته په اسلام آباد کې نن د افغانانو خلاف کړی ده نو مهرباني وکړه د افغانانو د اسلام آباد د خلکو आवाज جوړ شه او دا ویډیوز په خپل پیج باندې اپلوډ کا او د دې خلکو سره خپل आवाज خپل غمرازي شریک کا دا ټوټل هغه افغان ماشومان دي هغه افغان کډوال دي چې دوی ته بالکل مهلت هم نه کوور دوی کورونه بالکل ډک کورونه ورډنګ کړل دا وګوره سامانونه تر کورو لاندې دي هر څه ستا په مخ کې د اپریشن سټارټ دی هېڅ هم نه ګوري دا د اسلام آباد پولیس دي دا د ډي سي عرفان الله میمن په نگرانی کې راغلي دي او دوی دلته خپله کاروایي سټارټ کړې ده